د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین له هټیوالو او ښاریانو غواړي چې کثافات دې په ټاکلو ځایونو کې واچوي ترڅو په بارانو کې د لښتیو بندېدو مخه ونیول شي. دوی وایي تر ډیره چې د ښار په کومو ځایونو کې بارانونه خلکو ته زیان رسوي لامل د اوبو مخه بندېدل دي. ښاریان بیا له ښاروالۍ غواړي چې ښار څخه د اوبو ویستلو یو منظم کانالیزاسیون جوړ کړي. د ننګرهار مخابراتو رئیس د مخابراتي پوښښ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د مخابراتو رئیس مولوي ذبیح الله زکي په ختیځ کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو سره د ناستې پر مهال د مخابراتي خدماتو د کیفیت لوړولو او د خدماتو ساحې په پراخولو ټینګار وکړ. د ننګرهار کانال شرکت په خوست ولایت کې نوې نمایندګي پرانیسته. په دې نمایندګۍ کې به د زیتونو فابریکې تولیدات، تیل، اچار، صابون او نور محصولات پلورل کیږي. د ننګرهار کانال رئیس مولوي غلام رحمان کظیم وایي چې دا ګام به د تولیداتو لپاره په هیواد دننه او بهر بازارونه پراخه کړي او د اقتصادي حالت په ښه والي کې مرسته وکړي. د پوهنې وزارت سرپرست غزني ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت ګیلان ولسوالۍ کې د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کیښوده. په دغه مدرسه 6 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا د یادې دینی مدرسې د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې ویلي چې په پام کې لري د هیواد لرې پرتو سیمو کې ښوونځي او مدرسې جوړې او د دیني او عصري علومو کیفیت لوړ کړي. او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ په خاص دولت شاه کلي کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت یو جامع جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد جومات د ګټه اخیستنې په مراسمو کې د لغمان مرستیال والی مولوي اختر محمد مزمل ویلي چې یاد جومات د 25 میلیون افغانیو په لګښت پر 950 متره مربع ځمکه په 3 پوړونو کې جوړ شوی دی.